اتصالات مخابراتي شرکت وایي چې د هیواد د لا سمسورتیا لپاره د نیالګیو کینولو کمپاین پیل کړی دی. دا کمپاین د کابل ښاروالۍ او د اتصالات مخابراتي شرکت له لورې نن چهارشنبې د کاپ په 28مه د وزیر اکبر خان په پارک کې پیل شو. د دې شرکت د حقوقي او تنظیمي څانګې مشر سید خالد عزیز وایي چې د اتصالات مخابراتي شرکت هر کال په ټول هیواد کې د نیالګیو کینولو کې خپله ونډه اخلي او زیاتوي چې سږ کال هم په نیالګیو کینولو کې برخه اخیستې چې ډېر شمېر یې مثمر او غیر مثمر نیالګي دي. نوموړی وایي چې سږ کال د کابل ښاروالۍ او د ولایتونو ښاروالۍ سره په همکارۍ 8000 نیالګي د کابل ښاروالۍ ته، 15000 د ولایتونو ښاروالۍ ته او 2000 نور مثمر نیالګي د دې شرکت کارکوونکو ته ویشلې ترڅو یې په خپلو سیمو کې کینوي. نوموړی زیاته کړه چې دغه شرکت د ګټې ترڅنګ د چاپیریال په ښه کولو او ساتلو کې هم خپله ونډه ثابته کړې ده. د اتصالات شرکت د حقوقي او تنظیمي څانګې مشر سید خالد عزیز په دې اړه وایي با در هماهنگی و همکاری با شهرواری کابل و شهرواری ولایت‌ها در نهالشانی سهم میگیریم. امسال طبق معمول ما در سراسر افغانستان 15000 نهال مثمر و غیر مثمر را با شهرواری ولایت‌ها و شهرواری کابل همکاری کردیم که از جمله 8000 نهال با شهرواری کابل ما همکاری کردیم که اینا رو در جای مختلف غرس میکنن و 5000 نهال در ولایت‌ها با شهرواری همکاری کردیم که او را غرس میکنن و 2000 نهال مثمر را به کارمندای خود توزیع میکنیم تا در خانه ها و حویلی و زمین های خود اونها را غرس بکنن. بنابراین ما من حیث یک شرکت تجارتی در قبال از اینکه ما تجارت میکنیم مسئولیت خود میدانیم که در بهبود و رفاه اجتماعی ما سهم گرفته باشه. بلخوا د یاد شرکت یو شمېر کارکوونکي هم وایي چې د هیواد د سمسورتیا په برخه کې د دوی ونډه په زړه پورې ده او په دې برخه کې به خپلې هڅې ونه سپموي. د اتصالات شرکت د بشري منابع د برخې یو کارکوونکی په دې اړه وایي و امروز خوشبختانه کمپاین نهالشانی داشتیم با هماهنگی با شهرواری کابل و این جزء مسئولیت‌های اجتماعی اتصالات افغانستان است که در پالوی نهالشانی از برنامه‌های دیگه اجتماعی هم حمایت میکنه، مثل اسپانسر برنامه‌های ورزشی، مثل مسابقه تلاوت قرآن عظیم الشان یا اسپانسر کردن تیم کرکټ و از قبیله. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د کابل ښاروالۍ د چاپیریال ساتنې او اتصالات شرکت او د نورو سازمانونو سره یو ځای د شنو سیمو په رامنځته کولو او د وچکالۍ مخنیوي لپاره ورته کمپاینونه پیل کړي دي.